همغه و چې وروسته بیا د ټولو څخه مخکې همدا کس لمونځ ته پاڅېدلو. ګرانه آیا لمونځ مالیات غواړي چې د پیسو په ورکولو سره درته زحمت دی؟ آیا لمونځ دومره ډېر وخت نیسي چې تا د ژوند له ټولو چارو څخه محروم کړي؟ آیا لمونځ دومره دروند عمل دی چې تا سخت ستړی او زیله کړي؟ آیا ته نه پوهېږې چې د حشر په میدان کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت څنګه پیژني؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو د اوداسه اندامونه به ځلیږي. نو څوک چې لمونځ ونه کړي د هغه به څه شی وځلیږي او په څه به وپېژندل شي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ده؟ نو فکر وکړه چې د کومې ډلې سره به وي. آیا لمونځ کول مباح عمل دی چې ثواب او عذاب ونه لري؟ بلکې لمونځ د مسلمانانو د نجات ذریعه ده او د لمونځ په غفلت سره د سختو عذابونو خبرداری ورکړل شوی ده. هو لمونځ یو الهي منظمه برنامه ده چې په ټاکلو اصول او ټاکلو وختونو سره ترسره کیږي. هیڅ څوک هم د دې برنامې د تغییر توان نه لري. ګرانه لمونځ د ورځې 5 وخت یوازې څو دقیقې وخت نیسي چې بنده د خپل ستر څښتن جل وعلا شانه حضور ته درېږي او د هغه جل وعلا شانه مناجات کوي. نو ګرانه وروره او ګرانې خوري، راځئ نور د دې پر ځای چې شیطان ته تسلیم وو او هغه پر موږ باندې د خپل زړه لوبې وکړي، راځئ راځئ خپل رب ته تسلیم شو او نور د هغه پوره اطاعت وکړو. ګرانې خوري او ګرانه وروره، پام کوه کله داسې فکر او سوچ هم ونه کړې چې زه خو نو ډېر ګناهګار یم، نور نه له شرمه د توبې او دعا لاسونه خپل رب جل وعلا شانه ته نشم پورته کولی. پوه شه، داسې فکر هېڅ کله هم مه کوه لکه یو شمېر خلک چې وایي هسې خو په ګناهونو کې غرق یاستو او هسې خو دوزخ ته تلونکي یاستو، راځه نو نور ګناهونه به هم کوو. پام چې د الله تعالی د رحمت د دربار دروازه هر کله د خپل بنده پر مخ پرانیستې ده. اوس نو ته خپله د هغه جل وعلا شانه د مهربانۍ خبر واوروه چې خپلو ګناهګارو بندګانو ته څه فرمایي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے پیغمبره، هغه بندگانو ته مې ووایو کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو تیری او ظلم کړی دی چې تاسو د خپل رب یعنې الله له رحمت څخه مه ناامیده او ناهیلي کیږئ. یقینا ستاسې الله ټولې ګناوې بخي، هغه خو بخونکی او مهربان. هو کې ګرانې خوري او ګرانه وروره، د توبې په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم واوروه. لا ابي حمزه انس بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنہ خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د یو کس نه په یوه دښته یا صحرا کې خپل اوښ ورک شوی وي او هغه پیدا شي، نو دغه کس به څومره خوشحالیږي، پس الله تعالی د دې نه هم زیات د خپل بنده په توبه ویستلو خوشحالیږي. متفق علیه. ګرانه وروره او ګرانې خوري، نور نو ستاسو خوښه ده چې څنګه خپل تصمیمونه نیسئ،
خدای جل والا شنه دې په اخلاص سره د رجوع او توبې کولو توان لومړی ماته او بیا تاسو ته درکړي. آمین یا رب العالمین. هر ساده هر دم په وتو وایا